درانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم. خوشحاله یم چې چین ته کتنه پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یم. راځئ په نننۍ پروګرام کې را سره د چین د شینجیانګ د ایریکا ځک کورواکې سیمې غولجا ښار وګورئ. توپادک کړی د غولجا ښار په کارادوک الکدارې کې دی. له تیرو څو کلونو راهیسې په شینجیانګ کې څېړنیزې چارې د چټک پرمختګ په حال کې دی. نو دغه کړي د همدې فرصت په نیولو سره د خپلو قومي دودونو او خوندورو خوړو له لارې زیاته سیلانیان راجلب کړي دي. کله چې خلک د دغه کړي د سیلانیز واته سیل کوي، نو د هر کور ښکلي او ځانګړي دیوالونه او ودانۍ به یې تر سترګو کېږي. دغه کړي له خپلو ځانګړتیاوو سره سم د کلتور او سیلانۍ د پرمختګ په رڼا کې د اقتصاد د پیاوړتیا لاره پیدا کړی چې پر مټ یې بڼه لا ښکلی شوی او کډوال یې ترې ښې ګټې اخلي. د چین د احصایې ملي ادارې د شینجیانګ د عمومي څېړنیز ګروپ شمېرې ښیي چې په تېر 2023 کال کې په شینجیانګ کې د هر کس پر سر د لګښت وړ عایداتو منځنۍ اندازه 28,940 یوانو ته رسېدلی، چې دغه شمېر د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله په 100 کې 7 زیاتوالی ښیي. په دې جمله کې د کلیوالو پر هر سر د لګښت وړ عایداتو منځنۍ اندازه 18,948 یوانو ته رسېدلی، چې دغه شمېر د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله په 100 کې 8.4 خیالي زیاتوالی ښیي. قدرمنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. څنګه؟ آیا ښکلی شینجیانګ مو خوښ شو؟ له کتلو مو مننه کوم. د خدای په امان.